اوکې جی نو اوس راځو بلډ ته او ځان پوه کوو په بلډ باندې. صحیح ده. د بلډ په باره کې د دې سیپ په باره کې چې تاسو ته دا انفارمیشن خامخا وي. صحیح ده. اول نمبر دا چې دا یو سرکولیټینګ فلویډ دی. سرکولیټینګ فلویډ هغه شی ته وایي که نه چې هغه کې د بهېدلو صلاحیت یې هغه بهېږي لکه واټر چې دی یا فلویډ دی. دغه شان دا بلډ هم یو سرکولیټینګ فلویډ دی. مطلب زموږ په جسم کې د یو ځای نه به روان شي او بل ځای ته به لاړ شي، د بل ځای نه به بل ځای ته. خو غرض دا چې زموږ په جسم کې به دې څه کوي، ګردش به کوي، ګرځي راګرځي به، نو ځکه ورته سرکولیټینګ فلویډ ویلی کېږي. بله خبره د بلډ د پی ایچ په باره کې یاد وساتئ چې د بلډ پی ایچ چې کوم دی هغه دی 7.4 د دې پی ایچ دی. ټیک شوه. او د دې ویټ څو دی، وزن څو دی، نو وګورئ که چېرته موږ خپل جسم چې دی هغه په 12 حصو کې تقسیم کړو. په څو حصو کې؟ په 12 حصو کې. 1 2 3 4 5 6. نو په دې کې دا یوه حصه چې کومه ده، لکه مثال دا یوه حصه ما راوست. صحیح شوه. نو دا یوه حصه به چې دی دا به زموږ د بلډ وي، یعنې زموږ د جسم چې څومره وزن دی په هغې کې زموږ د جسم چې څومره وزن دی په 12 حصو کې موږ تقسیم کړو. نو بلکې د یوه حصه چې دی دا د بلډ دی. 1/12 of our body weight. پوه شوئ. بله خبره یاد وساتئ چې زموږ دا بلډ چې کوم دی دا اصل کې یو کنیکټیو ټیشو دی. کنیکټیو ټیشو. کنیکټیو ټیشو څه ته ویل کېږي موږ خو ویل دی، خو بیا ورته غوږ کېدی چې تاسو ته ښه یاد شي. څومره تاسو یو سبق بار بار تاسو ته مخې ته راځي، بار بار ریپیټ کېږي، دا به ستاسو په ذهن کې کښېني. کنیکټیو ټیشو هر هغه ټیشو ته ویل کېږي چې په هغه کې دوه شیزونه یاد ساتئ، چې یو به په دې کې سیلونه وي، او یو دغه سیل چې دی دا به په یو شیز کې پروت وي. د دې سیل نه علاوه یو شیز وي چې هغې ته ایکسټرا سیلولر مټیریل ویل کېږي. ایکسټرا سیلولر مټیریل یعنې د دې سیل نه علاوه به یو بل څه شیز وي. نو زموږ په بلډ کې هم چې دی سیلونه دي، لکه مثال په طور باندې WBC دی، د دې سره سره RBC دی وایو به، او بل دې سره پلیټلیټس دی. دغه سیلونه چې کوم دي دا پراته دي په یو شیز کې، یو ایکسټرا سیلولر مټیریل دی چې هغه زموږ په جسم کې څه دی، پلازما دی. نو موږ ته د دې هر څه نه دا پته ومولګېده چې زموږ بلډ په څه څه باندې مشتمل دی. نو زموږ بلډ چې دی دا په دوو حصو باندې مشتمل دی، چې یو دی پلازما او بل چې کوم دی هغه دی سیل. اوس پلازما چې دی دا زموږ په بلډ کې تقریبا 55% دی. ټیک شوه. او دا سیلونه چې کوم دي دا 45% دي. نو اوس راشئ پلازما څه ته ویل کېږي. په دقې باندې به یو دوه درې خبرې وکړو، خو چې لکه تاسو پوه شئ ستاسو په ایګزام کې که ستاسو راشي بیا نو تاسو ته بیا څه اساني. صحیح ده. پلازما مثال په طور په تاسو کې ته ولګېدې او تا یو ټیسټ ټیوب راواخیست. ټیک شوه. په دې ټیسټ ټیوب کې تا واچوله بلډ، وینه دې پکې ته واچوله او یو څو وخت دا تا پرېښوده. چې یو څو وخت تا پرېښوده چې لږ وروستی تا وکته نو بره ویښته یو شیز وه، له پاسه چې کوم څیز وه په دې سر باندې هغه څه زیړ زیړ وه. څه وه؟ زیړ زیړ، یلویش لیکویډ یا فلویډ ورته داسې ووایي. یلویش لیکویډ وه په دې سر باندې، او دغه یلویش لیکویډ چې کوم دی دا اصل کې موږ سره پلازما دی. صحیح ده. نو اوس راشئ پلازما د څه نه جوړ دی. نو په دې پلازما کې موږ سره 90% واټر دي، 90% پکې څه دي، اوبه دي، او 10% چې کوم دی هغه نور هغه سبستانسز په دې کې څه شوي دي، ډیزالو شوي دي. ادر سبستانسز دي، ډیزالو سبستانسز. ټیک شوه. اوس په دې 10% کې کوم کوم سبستانسز دي؟ نو 7% په یوازې په دې کې چې دی هغه پروټین دي، چې په دې پلازما کې څه دي پراته دي. کوم کوم پروټین دي؟ نو لږ شانتې ورته غوږ کېدی، تاسو اسان دی، دومره هېڅ ګران نه دی. صحیح ده. کوم کوم پروټین دي؟ نو یو دی موږ سره البومین، او بل دی ګلوبولین. د البومین او د ګلوبولین کارونه دا دي چې دو به کیپ اسماټیک پریشر چې دی به دا مینټین برقرار ساتي. اوس دا څه ته ویلی کېږي؟ نو د دې مطلب دا دی کیپ H2O inside.
په دغه بلډ کې چې کوم دی د H2O برقرار ساتل دننه ساتل چې د بهر ته ونوځي دا کار دی د البومین ا د ګلوبولین ځکه دې 90% تقریبا اوبه دي کنه دې سره نور پروتین کوم دي نو بل یو پروتین دی هغه دی ایمونوګلوبین ایمونوګلوبین چې دا اصل کې انټي باډیز دي او انټي باډي چې دا داسې دي چې دا زموږ جسم ته کله د بهر نه یو داسې شی را داخليږي چې هغه موږ ته بیماری رسوي مطلب زه به وایم چې پیتوجن هر هغه شی چې هغه موږ ته څه رسوي څه بیماری رسوي نو د دې خلاف څه کوي جنگ کوي دا پیتوجن څه کوي وجني مړ کوي نو دې په ایمیونټي کې کار کوي دا شانتي بل چې کوم پروتین دی په پلازما کې هغه ځن سریات ساتي هغه د فیبرینوجن د فیبرینوجن کار دا دی چې د بلډ کلاټینګ کوي یعنی زمون چې کله څه دی خوب شي دا غي نبی نه روزي په لګ وخت پس شي دا غي نه بیا ودرېږي دا ودرول شي دا د فیبرینوجن کار دی صحیح دا او بل پدې کې چې کوم دی هغه د ترومبین دی غالبا ترومبین کار دا دی کنه چې دا بلډ کلاټینګ زر کوي چې لکه دا زر وشي मतलब स्पीड अप कोई नहीं दा एज अ कैटालिस्ट कार कोई कैटालिस्ट ठीक हुआ कैटालिस्ट मतलब دا چې دا د ریاکشن تیزی چې د بلډ کلاټینګ چې زر وشي صحیح دا د دین علاوه د 100% دي کې نور څه دي نو ګورئ دی 3% پاتې دی کنه نو په دې 3% کې د 3% چې په دې کې تقریبا 1% هغه په دې کې دي سالت ان ارګانیک سالت لکه مثال په تور باندې چې تاسو مې NaCl دې صحیح شو او دا کوم بقایا 2% چې نه هغه شي نه کوم چې په دې وینه کې پراته دي لکه مثال په تور باندې فود مټیریل فود خوراک شي کوم څه نه دي هغه خوراک څه شي نه دي تاسو وایي کنه نو ګورئ ग्लूकोज दे दे सारा सारा अमाइनो एसिड दे ईटीसी वगैरह वगैरह दा शानदार चीजों ने बदले कराती बदे सके बदे 2% के बल पदी किसी चीज प्रोत के बदे 2% के हार्मोन दे बके था ठीक हुआ द हार्मोन सारा सारा वेस्ट प्रोडक्ट हम पदी की दिशा का वेस्ट پروډکټ دام یاد ساتئ ویست پروډکټ یو داسې فزول څه دی چې هغه د غزنه لري کول غواړي دا به هم د پلازما څخه دی راوځي اوس موږ د کار وینو تاسو ته په پته ولګي څه کارونه خو به تاسو د دې دغه نه هم کور شوی چې لکه د کې کوم پروتین دی نه اوس د دې کار څه دی اصل کې نه ګورئ فانکشن څومره چې هم ټیشوز دي کنه ټیشو دا مویست ساتل دا کار دی د چا د پلازما یعنی دا سیلون لاندون ساتل دا کار دی د پلازما ځکه به دې کې ټول شي د هغه ځان 90% پکې ته وبدي بل خبره ده چې د کوم اکسیجن دی او د دې سره سره کاربن ډای اکساید دی دا اورل دا هم د چا کار دی د پلازما کار دی بل یو ټارګټ سایت یو خاص ځای دی او هغه ځای ته تاسو وایي چې هارمون لر شي نو هارمون هم د پلازما وړي هارمون ټارګټ سایت ته یعنی یو کوم ټارګټ سایت چې دی هغه ته ټارګټ سایت ته رسول چې دی هغه هم د پلازما کار دی او بل خبره ده دا هم ځان سره یاد وساتئ چې دغه نمونه د ټول کارونه وویل چې د باډي ټمپریچر چې کوم دی باډي ټمپریچر دا مینټین ساتل دا هم کار دی د پلازما صحیح نو لیکچر نور بیا ډیر زیات اوږدېږي او زما امید دی چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ ما له اجازه راکړئ د الله